د مهم خبرونو سرټکی. غني او د تلپاتې سولې لپاره هڅې. کابل په دې باور دی چې افغانستان او پاکستان جګړه یوې خواته کړي او سوله وکړي. مناسبات دو دولت مثل مناسبات دو نوجوان واره نیست که یک ساعت آشتی باشه یک ساعت جود باشه. د آسیا د زړه هیوادونو له غونډې د افغانستان تمه. افغانستان په دې هیله دی چې دا ځل جنجالي ګاونډې د سولې په بهیر کې رښتینی عمل وکړي. امیدوار هستیم که نتایجی به نفع ثبات منطقه و به تحکیم همکاری‌های صادقانه در مبارزه با تروریسم. د سرخرودو پر امنیه قمندانۍ له چاودیدونکو توکو له ډک موټر سره ځانمرګی برید. په دې برید کې څه کم 22 تنه ټپیان شوي. د غوراوي کمیټه هغه بنسټ چې د کار د پیل لپاره تر اوسه وخت نه دی مشخص شوی. آیا واقعا ستونزه په مدني بنسټونو کې ده چې کوم غړی نشي وړاندیز کولی؟ او د کالیفورنیا په برید کې د داعش لاس. اوباما وایي هیواد به یې د ترهګرو پر ګواښونو برلاسی شي. خیر راغلی. په دې خبري ټولګه کې مو زه روح الله احمدزی هرکلی کوم په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. افغانستان باید له پاکستان سره یوې تلپاتې سولې ته لاسرسی پیدا کړي. ولسمشر غني یو ځل بیا ټینګار کوي چې افغانستان له پاکستان سره په یوې نااعلام شوې جګړه کې دی او د افغانستان او پاکستان حکومتونه باید سولې ته لاسرسی پیدا کړي. بل لور ته ولسمشر غني وایي چې تر اوسه د ملا اختر محمد منصور د وژنې په اړه کره شواهد شتون نه لري. پاکستان د سیمې او نړۍ د ترهګرۍ اصلي لامل بلل کیږي. ولسمشر غني پاکستان ته د خپل سفر په درشل کې یو ځل بیا ټینګار کوي چې 14 کاله کیږي پاکستان له افغانستان سره په یوې نااعلام شوې جګړه کې دی. مسئله بنیادی صلح بین دو دولت مستقل لافغانستان و پاکستان است و از این جهت مناسبات دو دولت مثل مناسبات دو نوجوان واره نیست که یک ساعت آشتی باشه یک ساعت جود باشه. ما حق داریم که از منافع بنیادی خود در هر مجلس در هر جای به اساس متین منافع ملی خود دفاع کنیم. ولسمشر زیاتوي چې افغانستان حق لري تلپاتې سوله ولري. دغه خبرې په داسې حال کې څرګندېږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې په اړه ریپورټونه خپاره شوي. خو ولسمشر غني وایي چې تر اوسه د ملا اختر محمد منصور د وژنې په اړه کوم ثبوت نشته. کدام ثبوت وجود نداره که ملا منصور کشته شد. حوادثی که رخ میده باید به دقت مطالعه شد. په همدې حال کې ولسمشر اروپا ته خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او ټینګار کوي چې اروپا کې به د افغان کډوالو وضعیت وڅېړل شي. مشکل عمده مهاجرین ما در سویدن است که ثابت کردن نمیتونن که افغان هستند یا اسناد تحصیلیشون چیست. مراحل قانونی طی شوند. مراحل قانونی از کل آلمان از 7 نفر که زیادتر اخراج نشد. بنابراین ترس مهاجرین باید به مراتب کمتر باشه. این حدود چیزی که گفتیم است که باید بحث اصولی اساسی همه جانبه صورت بگیره تا در چارچوب از او حقوق مهاجرینی که قبول شدن در او هیچ نوع شک و شبهه نیست دوام میکنه. دگاره باید برشان مراحل قانونی به قسم عیار شود که زیادترین حقوق داشته باشند. د ولسمشر خبرې په داسې حال کې څرګندېږي چې د سیمې او نړۍ په کچه له طالبانو سره د سولې خبرو د بیا پیل کولو په اړه هڅې روانې دي. ولسمشر غني د آسیا د زړه هیوادونو په غونډه کې چې ټاکل شوې تر راتلونکو 2 ورځو په اسلام آباد کې جوړه شي برخه واخلي. عبدالله وایي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په مسله کې خپله رښتینولي وښيي. اجرایي رئیس دغه راز په پاکستان کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور ټپي کېدل تاییدوي او وایي چې دغه مسئله ښیي چې تر اوسه هم ترهګر په پاکستان کې شته او د افغانستان د خلکو او دولت پر ضد جګړه کوي. د آسیا زړه هیوادونو په غونډه کې د ولسمشر غني ګډون. هغه غونډه چې پاکستان کې جوړیږي خو نوښت او مدیریت یې د افغانانو پر غاړه ده. عمده‌ترین
استاسې د دنیا راځي چیرې چې موږ ستونزه لرو باید واضح پیغامونه ولرو او پس له دې نه چې زه له هغې نه راغلم بیا به تاسو سره وغږېږم. ډاکټر عبدالله دغه غونډه د سیمه ییز تعاملاتو او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ډیره مهمه بولي، خو وایي چې پخوا دا ډول غونډو کومه پایله نه ده لرلې. و امیدوار هستیم که نتایجی به نفع ثبات منطقه و به تحکیم همکاری‌های صادقانه در مبارزه با تروریسم و همچنان در استفاده از فرصت‌های اقتصادی که میتواند سبب بهبود زندگی همه مردمان منطقه شود باشد. ډاکټر عبدالله دغه راز د طالبانو د مشر ټپي کېدل د دغې ډلې ترمنځ د ژورو اختلافونو ښکارندوی بولي او ټینګار کوي چې پاکستان کې د اختر محمد منصور ټپي کېدل ښیي چې ترهګر لا تر اوسه هم پاکستان کې دي. احتمال زخمی شدنش بیشتر است. این نشان میده از یک طرف اختلافات بین گروه های مختلف طالب ها و از طرف دیگه بازم در محلی که حادثه صورت گرفته بیرون از افغانستان در کویته، این هم جنبه دیگه حرکت هایی را که علیه مردم افغانستان صورت میگیره نشان میده. بل پلو د ولسي جرګې ځینې غړي هم ټینګار کوي چې د افغانستان جګړه د پاکستان لخوا مدیریت کیږي. دوی د غونډه کې د پاکستان پر وړاندې د ولسمشر د کلک دریځ د څرګندولو غوښتنه کوي. رئیس جمهور افغانستان قاطعانه موضوع گیری کنه و پیام مردم افغانستان به پاکستان و کشورهایی که در اون کنفرانس شرکت میکنن برسونه که واقعا این پاکستانه که ناامنی به وجود آورده، این آیسای پاکستانه که واقعا نمیخواد ثبات در افغانستان باشه. مداخلات سریع پاکستان هم در اعضای مجلس و هم به حکومت و هم به سر مردم پاکستان صدا کنه و ایره دیگه به ماسمالی سیاست صورت نگیره. مردانوار سربلند باید موضوعگیری مردم افغانستان اونجا باید ابراز نظر بکنه. هغه غونډه چې ټاکل شوې راتلونکو 2 ورځو کې اسلام آباد کې جوړه شي او د هند د بهرنیو چارو له وزیر څخه هم غوښتل شوي څو په دغه غونډه کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. افغانستان ادعا کوي چې پاکستان یې په چارو کې لاسوهنه کوي او له ترهګریزو ډلو څخه په ملاتړ په هیواد کې ناامنیو ته لمن وهي. وسلوال کسانو نن ماښام د پوځي چارو د کارپو جاوید کوهستاني په کور برید وکړ. جاوید کوهستاني وایي چې برید شنډ شوی او کله چې ګاونډیانو د کور په خوا کې ناپېژانده وسلوال لیدلي، وسلوال له سیمې تښتېدلي دي. بل پلو د کابل د امنیه قمندانۍ جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مشر جنرال فرید یک ټلویزیون ته ویلي دي چې د پولیسو څېړنې ښیي چې د کوهستاني ګاونډیان له ناسم پوهاوي سره مخ شوي او ډزې هم د پولیسو لخوا شوي دي. ساعتهای 7 شام 3 نفر مسلح تا پشت دیوار خانه ما آمده است. یک ذره حویلی ما سایه کویی است تا پشت دیوارها جابجا شدن. تصمیم داشتیم در خانه حمله کنن که لطف خداوند توسط همسایه‌ها دیدیمشان. اونا باز همسایه‌ها سر و صدا کردن که یا کی هستن چی میکنن، باز فیر میکنن، فیر اولی فرار میکنن از ساحه شدن. اوضاع و پلیس اینا آمدن در ساحه فعالیت دارن. لطف خدا کنم مشکل خاصی نیست. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره وایي چې په هیواد کې د بشري حقونو نقض د هغه څه په اړه چې مستند کیږي ډیر دی. سیما سمر په هیواد کې د سولې د ټینګولو په برخه کې د ملګرو ملتونو په کمزورې ونډې نیوکه کوي او وایي چې تر اوسه په هیڅ هیواد کې د ملګرو ملتونو ونډه ښه نه وه. له دې سره هم د ښځو چارو وزارت د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو ونډه کمه بولي. په هیواد کې د بشري حقونو په نوم بحث. دغه بحث د ارمان شهر بنسټ په نوښت جوړ شوی. د غونډې برخوال راټول شوي څو په افغانستان کې د بشري حقونو تګلاره باندې بیا کتنه وکړي. د دغه غونډې د برخوالو یو اعتراض د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو د ونډې کموالی دی. چیز دیگه که برای ما بسیار مهم است که ما شاهد سنگسار رخشانه بودیم در غور. شما ببینین هیچ جای عاملین قضیه هنوز دستگیر نشده. همه ما و شما خبر داریم. د دې په خوا کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبره کوي او وایي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د هغه څه په اړه چې مستند کیږي ډیر دی. میزان خشونت بسیار بالاتر از این است که ما مستند میسازیم. چی شما چی ما. متاسفانه بنا به وضعیت امنیتی و مشکلاتی که وجود داره این مسئله هنوز حل نشده.
ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. میرمن ثمر دغه راز د سولې د ټینګولو او د بشري حقونو د دفاع په برخه کې د ملګرو ملتونو د کمزوري ونډې له امله هم نیوکه کوي. چرا نقش ملل متحد در افغانستان در رابطه با آوردن صلح ضعیف است؟ متاسفانه نقش ملل متحد در کل جای مترسون، نقش در سوریه میبینین، نقش در جنگ‌های دیگه میبینین، حداقل سودان در فلسطین که از جنگ‌های افغانستان که طولانی تر است میبینیم که متاسفانه دغه غونډه په داسې حال کې جوړه شوه چې په دې وروستیو میاشتو کې خلک په پراخه کچه د بشري حقونو د نقض د مواردو شاهد دي. هغه مسایل چې دوی اړ ایستلي څو د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره کار وکړي. نن سهار د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ پر وړاندې د ځانمرګي برید له امله د 2 پولیسو په ګډون 22 تنه ټپیان شوي دي. برید کوونکي د چاودېدونکو توکو ډک موټر ته د سرخرود ولسوالۍ امنیه قمندانۍ مخې ته چاودنه ورکړه. د ننګرهار د والي ویاند وایي چې د 4 ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښوول شوی دی. د سره رود ولسوالۍ بازار برید کوونکي د چاودېدونکو توکو ډک موټر ته دغلته چاودنه ورکړې. د ولسوالۍ بازار ړنګ شوی، نه هټۍ شته او نه هم دولتي او کومه بله ودانۍ. د برید کوونکي موخه امنیه قمنداني وه، خو د ولسوالۍ ودانۍ، محکمه، جامع مسجد او نورې دولتي ودانۍ په بشپړ ډول ړنګې شوي. یو غړس سره وشو، نو په ځان پوه نه شو، ته په تیاره و، دلته اور ولګېد دوکانونو باندې، بس ورور خواخوږي روان شو، امنیت راغی. چې دا ډز مې واورېدل نو امنیتي کسان ما ته زنګ وکړ چې راشئ موږ زخمیان یو. 2 کسه زخمیان وو، معمولي زخمیان البته په ډېر وارخطا وو چې راغله دفاعي سیستم لپاره. لمر نه وی راختلی. لوړ پوړي سیمه ییز چارواکي د پیښې ځای ته راغلي. د ننګرهار والي سلیم کندوزی د سرخرود په ولسوالۍ کې د امنیه قمندانۍ د سرخرود د امنیه قمندانۍ تعمیر سره چاودنه شوې چې په دې نتیجه کې زمونږ 9 کسان زخمیان دي، 2 کسه سربازان زخمیان دي، 2 کسه ملکي وګړي. دا چاودنه سهار وختي شوې ده. دغه پیښه کې 22 تنه ټپیان شوي چې پکې 2 پولیس هم شامل دي. دغه پیښه کې د سیمه ییزو چارواکو په وینا هیڅ څوک نه دي وژل شوي، خو د والي ویاند وایي چې د 4 ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. تر دې وړاندې د هیواد ځینې ولایتونه د ورته پیښو شاهدان وو. د بیلګې په ډول د کابل ښار د شاه شهید برید، د پکتیکا ولایت اورګون ولسوالۍ برید او د غزني ښار برید. هغه بریدونه و چې د ځاني زیانونو سربیره شاوخوا ودانیو ته ډیر زیان اړولی و. وسلوالو برید کوونکو نن ماښام د کندهار ښار اړونده 9مه امنیتي حوزې کې د پولیسو په یو ماموریت برید کړی دی. د کندهار د والي ویاند وایي چې دغه پیښه تاییدوي، خو په اړه یې د جزئیاتو له ورکړې ډډه کوي. ویل کېږي چې جګړه اوس هم دوام لري. حکومت د غوراوي کمیټې د کار ځنډېدو نیت نه لري. د چارو اداره وایي چې مدني ټولنې دغه کمیټې ته د خپل استازي د معرفي پر سر اختلاف لري. دغه اداره وایي چې د غوراوي کمیټه به ډیر ژر په کار پیل وکړي. بل لور ته د ټاکنیز بهیر د څار بنسټونه د غوراوي کمیټې د کار د نه پیل او د ولسي جرګې د ټاکنو د ځنډ په اړه نیوکه کوي. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازي راغونډ شوي څو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د نه ترسره کېدو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. د رڼو ټاکنو بنسټ د ولسوالیو شوراګانو او ولسي جرګې د ټاکنو له ځنډ څخه اندېښنه څرګندوي. ما تا حال هیچ زمینه را یا هیچ مورد را که حداقل نمایندگی از این باشد که حکومت تلاش‌های را به خاطر تدویر از انتخابات داره نمی‌بینیم. بنابراین با استفاده از این فرصت یک بار دیگر بالای مسئولین حکومت وحدت ملی صدا می‌کنم که باید این قسمت به محتویات قانون اساسی افغانستان احترام بکنن. آنچه که مأمور هستند و مکلف هستند برای اعمال حاکمیت مردم به اساس انتخابات او را روی دست بگیرن. خو د چارو اداره وایي چې د مدني ټولنو د اختلاف له حل سره سم به د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. د چارو د ادارې په وینا حکومت د ټاکنو په ترسره کولو کې د ځنډ نیت نه لري. تا هنوز این نتیجه ما نگرفتیم که ما امیدوار هستیم که امروز و فردا که در همین 1-2 روز ما با دوستان تماس گرفتیم که همین پروسه را برا بیندازن تا همین دوستان انتخاب شود و بیا اینی هیچ گونه اراده در کار نیست که گویا کمیته گزینش کارش به تطبیق بردن. د سیاسي هوکړې له مخې د افغانستان حکومت باید د ټاکنو په بهیر کې اصلاح راوستې وای او دغه راز د ولسي جرګې ټاکنو نیټه یې هم معلومه کړې وای، خو تر اوسه یې دغه کار نه دی کړی، هغه څه چې ډیرو نیوکو سره مخ شوي.
خلک به تر یوې میاشتې پورې پاسپورتونه په آنلاین ډول ترلاسه کړي. د پاسپورت ریاست ټینګار کوي چې دغه پروګرام طرحه او وړاندیز د ولسمشر لخوا منل شوی او تمه کېږي څو د مخابراتو وزارت د پاسپورت ریاست په واک کې امکانات ورکړي. بل پلو د پاسپورت رئیس ټینګار کوي چې د پاسپورت غوښتونکي به په نږدې فرصت کې خپلې پیسې د مخابراتي شرکتونو د خدمتونو له لارې ورکړي. نوموړی له خلکو غواړي څو د اداري فساد د له منځه وړلو په برخه کې له دغې ادارې سره مرسته وکړي. په همدې شپو ورځو کې د پاسپورت د اخیستو مسئله خلکو ته د بل هر وخت پرتله پیچلې شوې. د یو پاسپورت د اخیستو لپاره باید په ورځو او میاشتو انتظار وباسي. له همدې امله د هیواد په فساد اخته فضا کې د کمیشنکارانو بازار هم تود دی. د ولس جرګې ځینې غړي وایي چې ځینې کسان یو پاسپورت له $1.5 تر $200 پورې ترلاسه کوي. خو د خبرو بیا د پاسپورت ریاست د مشر غوسه راپارولي. رشوت گرفتن خیانت است، جرم است و باید روی جنایتکار و خائن و کسی که رشوت میگیره روش باید سیاه شود و به پنجه قانون سپرده شود که هر کس که باشه. د پاسپورت اداره وایي چې تر یوې میاشتې پورې به نږدې 1.5 میلیون ټوکه پاسپورتونه له انګلستان څخه هیواد ته راوړل شي او د پاسپورت د اخیستو په برخه کې به د خلکو ګڼه ګوڼه پای ته ورسیږي. د پاسپورت د مشر په وینا د پاسپورت اخیستل به هم آنلاین په ډول ترسره شي. نقطه است که باید دیگه فساد باید در پاسپورت صورت نگیره و او موضوع آنلاین فرم پر کردن است که ما وقتی که میخواه متقاضی با پاسپورت مراجعه بکنه فرم خود آنلاین خانه پوری کنه و بعد از اینکه فرم آنلاین خانه پوری شد خود دستگاه برش تایم تعیین میکنه که تو کدام روز به ریاست پاسپورت به خاطر طی مراحل بایومتریکت و دیگه موضوعاتی که هست اینی خودش جلوی هر نوع فساد میگیره. د پاسپورت ریاست ټینګار کوي چې د پیسو لیږد به هم د مخابراتي شرکتونو له خدمتونو په ګټنې ترسره شي او د پاسپورتونو ویش به هم د کابل ښار په ناحیو کې ترسره وي. د پاسپورت مشر زیاتوي چې د نړیوال هوایي چلند له سازمان سره په تفاهم کې قلمي پاسپورتونه به هم 1.5 کال پورې تمدید شي. یک چراغ سبز به گفته دوستای وزارت محترم خارجه ما برای ما نشان دادن که انشالله این پاسپورت ها برای ظرف 1 سال یا 1.5 سال یا 2 سال دیگه هم قابل اعتبار خواهد بود. پاسپورت های دستنویس سابقه چون حالا خب ما دیگه نداریم که صادر کنیم و همین کسایی که داره اونا رو میتونیم تمدید کنیم. د ورځې نږدې 100,000 تنه د پاسپورت د اخیستو په موخه دغې ادارې ته ورځي. خو د پاسپورت ریاست یوازې د ورځې د 2000 پاسپورتونو د ویشلو ظرفیت لري. د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ عاملین باید په علني ډول مجازات شي او د ملي اردو دویم کنډک دې په بشپړ ډول تصفیه شي. د دغه ولایت قومي مشرانو او په پارلمان کې د دغه ولایت ځینو اساسو خبرداری ورکړې که چیرې تر 15 ورځو پورې دولت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي نو د کابل کندهار لویه لار به وتړي او پراخ لاریونونو ته به دوام ورکړي. د میدان وردګو ولایت کې د ملي اردو د هاوان ګولۍ د 9 تنکیو ماشومانو ژوند واخیست او نور یې ټپیان کړل. دغه کار د دغه ولایت د اوسیدونکو غوسه راوپاروله. ځانګړې مننه کوم. دلته قومي مشران د میدان وردګو ولایتي شورا ځینې غړي او پارلمان کې یې ځینې استازي دولت ته 4 وړاندیزونه لري. د عاملونو محاکمه، د میدان وردګو د دویم کنډک تبدیلي، د سید آباد ولسوالۍ کې د یوې لویې دیني مدرسې جوړول او د زیانمنو لخوا د مدافع وکیل ټاکل د دغو اوسیدونکو غوښتنې دي. هغه وړاندیزونه که چیرې تر 15 ورځو پورې عملي نشي د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکو له جدي غبرګون سره به مخ شي. موږ د حق غوښتنې په ژبه باندې پوهیږو. اوس تنها چې د دې نه سیاسي معامله جوړه نشي او موږ شهیدانو ته خپل حق ورکړی وي، حکومت هم وخت ورکړی وي تر څو چې د خپلې وعدې په چوکۍ باندې کېنوي. موږ ورته 15 ورځې وخت ورکړی. که احیانا په 15 ورځو کې حکومت زموږ سره بېوفایي وکړي چې تل یې کړي. په میدان وردګو ولایت کې د دویم کنډک قومندان، د مخابرې مسؤل او هغه سرتیري چې هاوان یې توغولی د ولس جرګې د غړو په وینا د میدان وردګو ولایت پیښه کې تورن دي او باید په اشد مجازاتو محکوم شي. د دغه حادثې مجرمین په علني شکل محاکمه کړي تر څو د ولس د دغه مجرمینو د محاکمې څخه ټول خلک عبرت واخلي او ولس ته دا ثابته شي چې زموږ حکومت زموږ اوښکې پاکولی شي. دغه سړی ډیر زیانمن شوی ځکه چې دغه پیښه کې 3 لمسیان وژل شوي. نوموړی له دولت څخه غواړي چې د پیښې عاملین دې په علني توګه محاکمه شي.
مو یا کوم مجرمین چې د دغه ځای کې دي او هغه د محکمې د پارازداري باید ولس ته چې د وعدې ورکړل شوي دي مطابق د دغو وعدو باندې په هغو باندې وفا وشي. ما په مخکې وویل چې دا دولت یې خبرې کوي وعدې ورکوي خو دغه شی چې دي تر څو چې شرعي نظام دلته حاکم نه وي. د تیرې جمعې په ورځ د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د هاوان مرمۍ د لګېدو له امله 9 ماشومان ووژل شول او 7 تنه نور ټپیان شول. هغه ماشومان چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا په یو مدرسه کې یې زده کړې کولې. ارګ د دغه پیښې د څرنګوالي د روښانه کولو په موخه هم یو پلاوی ټاکلی. له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننې سره د اولیاک څخه خبر ښاد او بریالي اوسئ. ښه شپه راحته خوب.